بسم الله الرحمن الرحیم. له نسلګرۍ څخه وروسته د جنین مړینه. د القا د تطبیق څخه وروسته اکثره غواګانې بلارویږي، خو په دې کې 940 سلنه غواګانې تر لومړیو 3 میاشتو پورې بیرته راګرځي. په دې کې یو د جنین سقط هم دی یا بچی غورځونه ده. د جنین د سقط پیښې په لومړیو څو ورځو کې ډېرې زیاتې وي. ځینې مالداران خپل غواګانو ته د نه پاملرنې له وجې دیو په دې نه پوهیږي چې غوای سقط کړی دی، ځکه په لومړیو وختونو کې د جنین اندازه یا کچه ډیره لږه وي. د نسلګرۍ څخه د 19-10 ورځو ترمنځ د جنین د سقط تر ټولو لوړه برخه جوړوي چې 20 سلنه ده. په دې ترتیب د نسلګرۍ څخه د 22 نه تر 15 ورځو وروسته 14 سلنه مړینه رامنځته کیږي. 15 ورځو څخه تر 80 ورځو پورې یوازې 7 سلنه مړینه ده، او د 80 څخه تر 90 ورځو پورې وروسته چې ده د 1 نه تر 2 سلنه مړینه رامنځته کیږي. ځکه نو د جنین مړینه د نسلګرۍ د 19 ورځې نه تر 3 میاشتو پورې ډیره لوړه وي. د دې لاملونه تغذیه ده، د منرالونو کمښت دی، د منرالونو زهریت، د زهرجنو موادو خوړل دي، د کروموزومونو غیر عادي کېدل دي، په انډوکراین سیستم کې هورموني تغییرات، فشار، ګرمي، د ویروسي او بکتریایي ناروغیو شتون، معافیتي فکتورونه، د لاس د لمس کولو په مهال بې احتیاطي ده.